د امریکا په کالیفورنیا کې یو بیمار پلار د خپلې 11 کلنې لور نه ناوې جوړه کړې وه او هغې سره یې د کالیفورنیا په کوڅو کې چکرې وهلې چې ټول خلک یې حیران کړل. خو د خپلې لور نه یې د ناوې جوړولو حقیقت څه و؟ که غواړئ چې خبر شئ دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ، په هر څه باندې به پوه شئ. دوستانو، کله چې یو څوک واده کوي او په واده کې اوښکې تویږي نو عموما هغه د خوشحالۍ اوښکې شمیرل کیږي چې دغه وخت کې زیاتره وخت ناویانې تویوي. خو نن در سره د یو داسې واده په اړه معلومات شریکوو چې دغه واده کې د خفګان او د درد اوښکې توی شوې. د امریکا کالیفورنیا اوسیدونکي 11 کلنه جوزي زیټر چې خپل پلار ترېنه ناوې جوړه کړې وه او د کالیفورنیا په کوڅو کې چکرې ووهلې او وګرځېدل، خلک ورته د بهترین پلار او لور خطاب ورکړو. دغه 62 کلن سړی چې جیمز زیټ نومیږي او پنکریاټیک کینسر کې مبتلا دی، وی ویل چې دا هر څه زما لپاره کول اسان نه و. دا یو دردونکی حالت و، خو ما غوښتل چې خپله لور په دې سره خوشحاله کړم، ځکه چې کله مې لور د 20 کالو شي او بیا واده کوي نو دا به د هغې لپاره د خوشحالۍ یوه صحنه او یادګار پاتې وي او هغه به ټول عمر لپاره دا یادوي او خوشحاله به وي. کله چې د مذاق او د خوشحالۍ دغه واده را جوړېدو نو دوی د خپل خاندان یو نږدې فوټوګرافر یعنی عکس ویستونکی میسټر زیټس هم راغوښتی او غوښتل یې چې هغه په دې واده کې عکسونه وباسي او د دوی د ټولې لارې او د ټول پروګرام عکاسي وکړي، ځکه چې دا به تر ډیره پورې ژوندی نه وي. هغه ته چې کله د کینسر تشخیص وشو یعنی د کینسر معلومات پکې وشول نو د 3 میاشتو لپاره په کیمیوتراپي کې موجود و چې د هغې نه وروسته علاج پرېښودو او غوښتل یې چې کوم وخت را سره پاتې دی هغه د زندګۍ نه په خوند اخیستلو کې تیر کړم. د دې لپاره د خپلې ښځې ګریس سره مختلفو ځایونو ته هوایي سفرونه هم وکړل چې د دغه هر څه پیسې د دې خپلوانو ادا کړلې.